Bismillahir Rahmanir Rahim. Razu usage of packetracer. Yara په اوس وخت کې چې مونږ کله راوټینګ یا سویچینګ کوو نو زمونږ ته داسې یو سافټویر پکار دی چې په هغه باندې مونږ داسې کار وکړو لکه څنګه چې پریکټیکل مونږ کار کوو لکه د سیسکو دپاره مونږ پاکیټ ریسر استعمالوو نو دغه کوم کمانډ چې مونږ دلته په د اپلیکیشن کې استعمالوو دغسې په ریل راوټر کې هم استعمالولی شو نو راځو اول دغه پاکیټ ریسر به زه تاسو ته تشریح کړم چې دغه پاکیټ ریسر څه شی دی نو لکه وخته چې ما په دې باندې بحث وکړو چېرې دغه پاکیټ ریسر دا یو اپلیکیشن دی مونږ سره چې دا مونږ کله چې راوټینګ او سویچینګ کوو نو په سیسکو یعنی مونږ ویل چې مختلفې کمپنۍ دي مونږ سره او د هرې کمپنۍ بیا جدا جدا اپلیکیشنې دي او جدا جدا کمانډ دي خو مونږ چې دی سیسکو پاکیټ ریسر وایو اول که تاسو دلته وګورئ دغه انټرفیس به تاسو ته په دې پاکیټ ریسر کې خلاص شي نو دلته که چېرته تاسو راشئ په دې ځای کې نیټورک ډیوایسز دي لاندې ورسره لیکي چې یاره دا نیټورک ډیوایسز دي نیټورک ډیوایسز او شارټکټ یې څه شی دی کنټرول پلس الټ او پلس آر نو دا به تاسو درې واړه ونیسئ نو تاسو سره به دا راشي او که چېرته په دې خواته تاسو راشئ دلته مونږ سره ان ډیوایسز دي ان ډیوایسز کې مطلب ان ډیوایسز چې کله هم راغله نو په دې کې مونږ سره پی سي دا لیپټاپ دی او همدا رقم سرور دی پرنټر دی او آی پی فون دی او ټیبلټ دا هر څه پکې دې کې شامل دي بیا راځو دې طرف ته مونږ سره کمپوننټس دي بعضې کمپوننټس چې دې کې اوس مونږ کار نه کوو او همدارقم په دې څنګ کې چې دی مونږ سره کنیکشنز دي لکه مونږ سره دې کې وایرونه دي او شارټکټ یې تاسو ګورئ چې کنټرول پلس الټ پلس او دا د دې شارټکټ دي نو که چېرته مونږ په دې باندې کلیک وکړو مونږ سره مختلف ډول وایرونه دي عموما په نیټورک کې چې دی زیات چې استعمالیږي مونږ سره درې ډوله دغه دي وایرونه دي چې یو ته ویل کېږي سټرایټ کیبل بل ته ویل کېږي کراس کیبل او بل ته ویل کېږي رول ور کیبل انشاءالله په دې باندې خو مونږ پوهېږو خو مونږ به زیات کار په پریکټیکل باندې کوو چې یاره دغه سټرایټ کیبل د مختلفو ډیوایسونو د کمیونیکیشن دپاره مونږ استعمالوو لکه څنګه لکه زه یم چې یاره کمپیوټر زه راغلم دلته تاسو سره لږ عملي کار کوم دلته چې یاره زه راځم دغه کمپیوټر مې دلته کېښودو او دا بل پی سي مې راواخیسته اوس دا سیم ډیوایسز دي د دې ډیوایسونو د کمیونیکیشن دپاره زه باید د کوم کیبل نه استفاده وکړم باید سیم که چېرته سیم وي نو کراس کیبل نه استفاده کوم دلته کلیک او راشي دلته ګوره فاست ایترنیټ 0 او راشي دلته فاست ایترنیټ 0 نو تاسو که وګورئ دلته بلکل دوی کمیونیکیشن کولی شي څنګه ځکه دا سیم ډیوایسونه دي او موږ دغه کراس کیبل څنګه تعریف کړو چې کراس کیبل هغه کیبل ته ویل کېږي چې د سیم ډیوایسونو د کمیونیکیشن لپاره استعمالیږي اټ از یوز فار سیم ډیوایسز کنیکشن یعنی دا د موږ د یو شان ډیوایسونو د کمیونیکیشن لپاره استعمالو ښه زه راځم دا خو سیم ډیوایسونه شو کلیک کوم په دې باندې او بیا راځم دلته ډیسکټاپ ته او د آی پی به ورته اساین کړم کوم آی پی چې تاسو خوښوي همغه ورته اساین کړئ زه به ورته اساین کړم 10.0.0.1 یعنې کلاس ای ده کلاس ای ده نو سرنیما خپله ورکوي ورته راشي دی بل ته هم تاسو اساین کوئ ډیسکټاپ او آی پی کنفیګریشن دې ته به تاسو جدا آی پی ورکوئ 10.0.0.2 نو راځم دا که په څومره اندازه کې وي مطلب زه راځم دا اول خو پین کومه که چېرته تاسو پین کوئ ډېره اسانه طریقه ده کمانډ پرومپټ ته به راشئ په دې ځای کې به ورته ولیکئ چې پین که ما سره 10.0.0.1 انټر کړئ نو ګورئ تاسو وګورئ ریپلی راځي نو که چېرته دا سم کیبل نه وي نو ریپلی تاسو ته نشي راتلی راځه که چېرته تاسو یو پیکټ غواړئ چې ولېږئ نو را به شئ تاسو د پیکټ د لیږلو دپاره به زه دغه پیکټ اول راواخلم او د دې ډیوایس نه دې ډیوایس ته زه سینډ کوم نو ګورئ که دلته تاسو ګورئ ان پروګرس خیر دی دغه یو ځل به دا تاسو ریل ټایم ته واړوئ
بیا به راشئ سیمولیشن ته او بیا به تاسو راشئ دا پیکټ به زه راواخلم د دې ډیوایس نه دې ډیوایس ته سینډ کا. نو ګورئ چې څه ستونزه ده. ښه ستونزه نشته، سکسسفل شو. نو سیمولیشن ته اړوم، ورته چې دا ولېږه پیکټ لاړو. خیر لږ قرار شم، ستونزه نشته دی. او زه مطلب بیرته د دې اکنالجمنټ لاړو چې یاره موږ ته دغه پیکټ را رسېدلی دی. ګورئ نو دا موږ سره و کراس کیبل. کراس کیبل اوس تعریف مونږ خپله ورته جوړو چې کراس کیبل هغه کیبل دی چې د سیم ډیوایسونو د کمیونیکیشن دپاره استعمالیږي. کراس کیبل از یوز فار سیم ډیوایسز. هیڅ مشکل نشته، څه رقم تعریف چې تاسو ورته جوړولی شئ. ښه نو اوس زه راځم او دغه کراس چې تاسو ګورئ په دغه کراس باندې تاسو کولی شئ یعنې ډیلیټ. نو دا تاسو مطلب د دې ځای ډیلیټ کولی شئ. بیا سکیپ بټن ووهئ، صحیح ده. دا د دې ځای نه دې طرف ته وړئ، کوم طرف ته چې وړئ تاسو دې ته مطلب کلیک باندې نیوی شئ، هر طرف ته دې ته موومنټ ورکولی شئ، ستونزه نشته دی. بل چې دی موږ سره په دې ځای کې که چېرته تاسو وګورئ انسپیکټ دی، که چېرته تاسو په دې باندې کلیک وکړو تاسو صحیح ده د دومره دغه نه دی، ضرور نه دی، خو دا ضروري به موږ وایو ځکه دا که ټول موږ تشریح کړو نو ډېر زیات موږ نه وخت نیسي. نو دغه مهم کمانډونه چې دي دلته به دا موږ تشریح کړو، صحیح ده. نو ښه دا تاسو وکتو چې دا موږ سره څه دی کیبل دی. نو بل چې دی موږ سره دی کې دغه کنسول کیبل چې دی دا ډېر مهم دی، د راوټر دپاره استعمالیږي. سټریټ کیبل دی، کوم کیبل دی؟ کراس کیبل. بل چې دی موږ دغه سیریل ډي سی او ډي ټي دا موږ هم استعمالو. نو هیله ده چې په دې پکیټریسر باندې به لږ پوه شوي یاست. نور ډېر کار دی په دې کې، په دې باندې تاسو دا مطلب زوم کولی شئ او دې باندې تاسو بیرته مطلب دغه کوئ زوم اوټ کولی شئ، په دې باندې تاسو خپل حالات ته وولی شئ په یو کلیک سره. که چېرته تاسو وګورئ په دې ځای کې موږ د دې دپاره نوټ اخلو چې یاره دغه ډیوایسونه دي، سکیپ بټن وهم، زه راځم د دوی ترمنځ یو سویچ ږدم. سویچ ډېر اسانه. نو ما سره نیټورک ډیوایسز دا دي که نه، لاندې وګورئ دلته موږ سره ګوره راوټرز دي، دلته سویچ دي، دلته وګورئ هابز دي، او همدا رقم دلته وایرلیس ډیوایسز دي، او همدا رقم دلته سیکیورټي دغه دی، او همدا رقم وین دی په وین سطح باندې که نه چې موږ کله ډیوایسونه کنیکټ کوو. نو زه راځم دلته که چېرته تاسو وګورئ ما سره دلته سویچ دی، دغه سویچ زه دلته ږدم. اوس که تاسو فکر وکړئ دلته موږ سره مختلف ډیوایسونه شو، ځکه کمپیوټر دی او سویچ دی، مطلب دا سیم ډیوایسز نه دي. نو د دې دپاره به زه راځم دغه سټرایټ کیبل نه به زه استفاده کوم. ګوره ورته کلیک کړئ دلته اسانه فازی در نیټ 0/1 دا څه شی دا پورټ نمبر دی، کلیک کا او څه شی باندې فازی در نیټ 0 باندې. نو راشئ دلته کلیک کا، کلیک او راشئ څه شی دی فازی در نیټ 0/2 هغه یو پورټ چې هغې ته مطلب اساین شو او بل پورټ چې دی دا به د دې شي، دې دوړ باندې موږ څنګه پیسیانې کنیکټ کړي. نو ډېر اسانه، ډېر زیات سمپل. اوس ګوره که چېرته تاسو غواړئ چې د به ریل ټایم ته زه راولم او زه غواړم چې یاره یو پیکټ ولګم د سویچ دا سویچ مونږ کوم وخت کې استعمالو؟ دا سویچ په هغه وخت کې استعمالو چې کله دغه ډیوایسونه د دونه زیات شي. یاره که چېرته دوه ډیوایسونه وي بیا سویچ ته ضرورت نشته دی، خو که چېرته داسې درې شي همدا رقم یو بل ډیوایس راوړو، نو اوس د دې کمیونیکیشن دپاره چې دا یو بل سره ټول کمیونیکیشن وکړي نو ویداوټ سویچ موږ نشو کولی. سویچ یا به د دې ترمنځ لګوو او بیا به څنګه د دوی ترمنځ کمیونیکیشن کوو. اوس راځم په سټرایټ کیبل باندې به دا هم ورسره کومه 3 فاصله نیټ 0 راشي ده. او که د دې لپاره تاسو اخلئ بیا د اټومیټیک کیبل واخلئ، دا هر یو ډیوایس ته په کتو سره هماغه کیبل ورته برابروي. مطلب که کراس کیبل ته ضرورت و کراس کیبل، که سټرایټ ته وي نو سټرایټ کیبل ورته برابروي. نو زه راځم سمپل را به شي څلورم، ځکه څلورم ډیوایس دی چې زه د سره کنیکټ کوم افاظ د نیټ 0. نو ګورئ دغه ټول چې دی یو بل سره کمیونیکیشن کولی شي. ډیسکټاپ ته راځم آی پی ورته اساین کوم چې یاره 10.0.0 زه به 4 ورته ورکړم، مشکل نشته دی. نو راشي دغه بل ډیوایس ته دا مې اضافه کړی دی او آی پی به دې ته م اساین کړو چې یاره 10.0.0.6. نو ګورئ
پین کولو طریقه هم شته چې یاره د دې نه زه هغه پین کومه یا د دې نه نو وګورئ تاسو پین کولی شئ کمانډ پرومپټ ته راشه ورته وایي چې پین که راته 10.0.0 شپږ بیا 5 شپږ نو ګورئ ریپلی راځي بالکل نو دغه پین کمانډ دوباره مه لیکئ یو ځل هم لیکلی بل ډیوایس څنګه که پین که نو دغه شپږ په ځای 2 ولیکه بالکل دوه سره شته نو ریپلی په مکمل ډول باندې راځي نو سویچ په استعمال ځینو باندې پوه شوئ چې یاره دغه سویچ چې دی انټیلیجنټ ډیوایس دی او دغه سویچ په ماک اډرس باندې پوهیږي نو مشخص کمپیوټر ته که چېرته تاسو ډیټا لیږئ نو سویچ باید د ډیوایسونو ترمنځ وي سنټرلایز ډیوایس باید همدا وي که چېرته هب ولګو نو هب چې دی په ماک اډرس باندې نه پوهیږي هغه بیا ډیټا که چېرته یو کمپیوټر ته سینډ کوي هغه ټولو ته ځي نو د سپیسیفیک ډیوایس ته د ډیټا یا پیکټ سیټ کول لپاره موږ سویچ نه استفاده کوو نو ویډیو غټیږي زیاته نو تاسو په دې باندې لږ پریکټس وکئ او دا هغه کسانو دپاره ده چې د بیسک نه شروع کړي وي انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې به موږ هڅه کوو چې نور پریکټیکل شروع کړو نو په الله سپارم ښه وخت حال مل شه